باز راشي وی یاره وی څه ضرورت دی خلک عقیدې پیژني الله اکبر خلک عقیدې پیژني راشه ما سره چې زه دې وګرځوم په خلکو باندې چې خلک عقیدې پیژني که نه پیژني ته لاړ شه په پاکستان کې ته لاړ شه افغانستان کې وګوره ته لاړ شه د خوا او شا ملکونو کې درګاهونه او دربارونه وګوره دلته لاړ شه د خلکو عقیدې او حالات وینه بیا ما ته خبره وکړه چې خلک عقیده پیژني او که نه پیژني او دا مه وایه چې پښتانه سپا دي دی نه دا چا ویلي چې پښتانه دي نه سپا دي هکه داسې لا ووایه چې د یو قوم په نسبت پښتون لږ ګزاره کوي دا به جدا مسله وي خو داسې به نه وایه چې پښتانه موحدین دي ټول او ټول یک یوازې د الله بندګي کوي او د الله سره شرک نه کوي دا خبرې به نه کوي هم په دې زمونږ په دې پښتونخوا کې هم په دې افغانستان کې داسې درګاهونه دربارونه وي چې خلک ورته سجدې لګوي اوس ورته هم خلک ورماتي څوک ترې بچي غواړي څوک ترې رزق غواړي څوک ترې راحت او سکون غواړي څوک ترې روغ صحت غواړي څوک مالګې سټي څوک قبرونه سټي څوک د باباګانو په نوم نذرانې او منښتې کوي تعویضونه عام دي کوډې منترې عام دي څنګه یو سړی دا خبره کوي چې موږ عقیده پیژنو ټول چا ویلي چې ټول عقیده موږ پیژنو د مرګه پورې به د توحید مسله بیانېږي که څوک پرې خفه کېږي خفه دي شي او که د چا زړه چوي ودې چوي خو موږ به انشاءالله چې څو پورې په دې بدن کې د وینه کته به رکېږي که نه نو د الله د یوازې بندګۍ کولو اواز به همیشه اوچته وي باذن الله دا زمونږ دین دی دا عقیده ده دا منهج دی او دا بنیاد دی ماشوم چې پیدا شي اگر که دې باره کې حدیثونه ضعیف دي او بعض علما یې څه نه څه صحیح کوي چې ماشوم پیدا شي نو په غوږ کې به ورته اذان کوي د اقامت هغه حدیث خو بالکل ضعیف دی د اقامت حدیث هغه بالکل ضعیف دی خو د اذان دی کې خبره کوو ماشوم ته اذان وکړو غوږ کې اذان کې څه دي الله اکبر لا اله الا الله نشته د عبادت حقدار مگر یو الله مطلب د توحید مسله دې ځای نه څه شوه شروع شو حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چا آخري خبره د دنیا نه لا اله الا الله دا به چېرته ځي جنت ته به ځي مطلب دا شو د مور د غېږې نه والا د آخري ساه وتو پورې به توحید بیانېږي د هغه مور د غېږې نه والا او د ساه وتو پورې قبر ته تلو پورې د توحید خبرې به کي او په دې قبر کې به درنه تپوس هم د توحید کېږي من ربک رب دې څوک دی دا مسله توحید نه ده دا مسله د عقیدې نه ده که نه دا څه مسله ده د عقیدې مسله من ربک قبر کې دنه هم د دې توحید تپوس کېږي څنګه یو سړی وایي چې زه توحید نه تنګ شوی یم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الله وی کله چې د الله د توحید تذکره وشي د آخرت نه منکر خلک چې دي د دوی د زړونه بد شي نن سبا چې د توحید تذکره کې دا چې توحید پکې نشته د دوی زړونه بد شي دا خو بیا دا خبره شروع کړه او بیا دا مسله راواغسته